چې لاس پې راکړي چې سوي زرګونو دي راوړي تمثیلي کوچه راغلي یې کوه دا ماما سلام ورکه باندې راځي چې دې په لیکل ما د شادي کارم بلاک راځم خو ته نو ګوره ښه کله خوبونو کې اشنا راځي مال په خوبونو کې اجړا راځي خلکو له خوبونو کې اشنا راځي او مال په خوبونو کې اجړا زرینې بخیر راغی ما ته پته وه چې دا خوار شوی خوار پړق په راپسې اواز کوي الله دې خوشحاله که زیارت ګله یاره په ایمان چې دا لاره د مانې ښایسته ښکاري چې روانه خو بس ځواني دې هسې ورجو ځان دې په ایمان هسې تباه و برباد کومه زیارت ګله بس غلې کښېنه نن مې ګوره دا طبیعت ډېر زیات خراب دی پته نشته چې چا په مخ باندې روتېمه نور کله مې چې پیتولې له ګوتې وړې بس سره کېدل اوس چې د چا خبره پیتولې له ګوتې وړم د هغې نه پاڼې وچې جوړې شوه ماړې پرېږده زرینې ته دا قیسې پیسې پرېږده چې څه مسله دي خو بس دې زیارتي ته وایه که نه زه دې په سر باندې لاس ایږدم ته بېغمه شه څه ته مایېسه چې زه تا ته ووایم همدغلته په قلاره کښېنه زیارت ګله ما پسې په لارو کې شپېلي مېلې مه وه او ملا پته ګانې وایه همدا خلک به څه وایي د کلي کونډه ښځه یم ګوره زرینې زه درته ویم ستا خوسیم ژوند تباه دی او دا دی زما هم ږیره سپینه شوه نو زه دا ویم چې په ایمان ګورې که د شرې خلاف خبره کوم خو زه یم مړی دا لاسونه یو ځل بیا سره که مړی چې څه تې جوړېږي راځه دا چپړوک باسم او دې سر ته یې دلې نیسمه دغلته الله الله ښه نارې وښه داسې کې زما خو 3 بچي دي له خیره سره د کلي دا خلک به څه وایي مړی د کلي خلکو غمونه مه کوه که نه بغاوت وکړه او په ایمان ایسته به وتښتو دا کلی ټول پرېږده کوم چې خوشحاله شي جبه یارانې ته غاړه کېږي بېنظیره دفتر والی یم وای دا خو ته په خیر راغلی سلام علیکم وعلیکم سلام څنګه ښه شکر ته وایه دا باندې بیګا مې په خوب لیدې ویم زما هم دا ویم سهار سې مې سترګه رپېدمه چې څوک به راځي خو مې لیدم ته مخکې او زه درپسې یم او شاته راپسې خلک راپسې دي چې دې به تعبیر شي دا لکه زما دا رقیبان راپسې دي دا خبره دی مبارک شه خوشحال شه د کومې خبرې بېنظیرې پیسې دی راکه ملا دې په بچو باندې خوشحاله کړه او ته څنګه بس شکر د خیر تا نه بغیر خفه وم خو همداسې مې یادېدې ما چې کله به راځي زما هم یادېږي لکه زه دې دفتر کې ستا سترګو ته ژوند تېروم او نورو زنانه راځي که نه دا لکه ما لکه یخنۍ ولاړې هغه نن ګور چاته ونه ګور زما په نظر باندې نه خدای دې نه دې یو ګورم چاته چې لکه دا خوشني نو بس شکر د وخت ساعت تېرېږي خوله دې ماته شه دا څه کې اوس مې په دې شرم باندې شرمې امتحان خو هسې خبره بې حیایۍ سړي ته بوتله او یم خوله دې په واټ که ته ماته ده وایي ستاسې څه مسله ده مسله دې څه ده مسله مې څه ده زیارت ګله داسې کار وشو هغه داړور پېژنې د بېنظیرې پیسې پېژنم بې غیرته دی نو مې ماله مخکې خبره کوه وایم هغه رانه چې دی نو 2000 روپۍ واخېستې وي کار به دې وشي نو اوس رانه د کار کوي او چې په لاره مې وویني لکه د ښځو مخ پټ کي رانه ډډې کوي او بله دا ملک صاحب هم راته په رڼا ورځ د اسمان ستوري وخوت هغه هم راله کارونه په ایمان د جانونو غله دي یاد که زرینې دا دواړه چې دي د جانونو غله دي او بیخ دې خدای د بېنظیرې د پیسو باسي په ایمان هلته به څوک به دې کله یو خودیکه کوي او څوک به دې بل خودیکه کوي داسې خبره ده نو چې دفتر ته لاړم دفتر ته راشه چې هلته چې لاړم ما ته وایي اووه بچي دي وي نو ستا کار به وشي نو زما خو 3 بچي دي اووه بچي ده کمې دا خبرې زرینې پیسو خبره ده که نه نور خو پکې څه نشته دی که نه په ایمان چې دا ته ذلیله کېږي هلته ناسته یو دا یو ښځه او بله ښځه دیکې در کوي په دې مې دا اړه خفه کېږي والله که بله څه خبرې ځان سره دا کېده 1000 روپۍ دی او غورې نور دې د بېنظیرې په دفتر کې ویننم
دی خو ګوره چې چېرته ځي بورخه په سرې چا کره ځي زما نه تپوس کوه زما بالخل نیمه ښځه شوې چې نکاح مې وتړله بس زما به ښځه دې ماته شه او نیمه ښځه مې شوې دا څه کوې ما وی که راته د خور په نظر باندې ګورې هماغې په دې کلي کې دا لږې خوریانې ګرځي چې تا ته هم زه اوس د خور په نظر ګورم خبره کې خو وزن شته لیونی شه زیارت ګله راته خبره او کنه وره زما په ایمان کو دونه شل جنکۍ سوال مینت کوي خو زما خو داړه دی دا مردار دی چې کله نه مې ته لیدلې که نه په ایمان چې روانه یې که نه ویم په ایمان دا لاره د مانه ښایسته ښکاري ویم زیارت ګله ویم خبره خو د ډېره زیاته خو کړه ویم ځم چې تا ووینم زړه مې داسې لږ وتخنېږي راوتخنېږي خو ته هم د دې سماج او د دې خلکو نه یارېږم زرینې ته د سماج خبرې پرېږدوه زما زړه ته وګوره د خپلې ځوانۍ ته وګوره په ځان هم رحم وکړه په ما باندې هم رحم وکړه خوشحاله شه او داسې کار دی چې نور ویم بس ته چې څه وی که نه په هغې باندې د خیر پرې شوې؟ سره زما رضا ده ویم داسې کار دی ویم ګورې د کلي په مخ کې به اواز مه کوې راپسې اوازونه د پسې زه نه کوم سبا نه او بل سبا دلته یو جرګه دی کې به کښېنم او بل مازدیګر به درځم د خیره نکاح به تړو د شرع خلاف کار مې والله که په ایمان باندې لګي رښتیا راته وی ویم دا خو دې ښه خبره وکړه خیر دی زه به مې رون سره خبره اتره وکړم یم چې حق لانې نکاح را باندې کې او زما د بچو په سر لاس ږدي نو ویم له خیره سره بس چورونو د ستا په سر لاس کېښودې ته به ولې داسې ذلیله په دې کلي کوڅو کې یوازې ګرځېدې پرېږده رونه د چا په کار راځي ویم دا نه چې اوس تا سره دونه مینه کې او ویم بیا را سره ګرځه وادونه پس مینه نه په کوي ایمان چې ځان بدله مړکم دله ځان نه بس یو مړ شوی دی دلته ځان دله ویم بس یو مړ شوی دی دا څه کې ویم نه. زیارت خانه ویم صحیح ده که نه صحیح ده په ایمان بس ته خو چا د حیا په سترګو هم نه کتل چې ما باګۍ راغونډوي ته ښځو ته دا خبرې کوي خبرې دا خو درنې خبرې درنې خبرې لکه پردو ښځو ته د هغو خبرې کول دا درنې خبرې دي خفه نه شي بېنظیر پیسې مې ورکړه راځه یو ګوټ شی را سره زما انشاءالله ستاسو سره والله دا رشته دار کېږم راځه نه کور ته مه دنده کوه زنانه دي که نه تا پیسې څه واخېستې چې کور دنده کړې دغه دی تا نه چل کوم ها دا صحیح ده یو خبره ته بله کوم ګورې چې عمر له دې اوبه پکاري شی پکاري دلته راځه صدر راځه که نه لازم خو دوی ته ووایه چې زما نوم د خولې نه ونه غورځوي نه مانا ستا نوم به چېرته غورځي د کلي ټولې ښځې خو صرف ستا نومه دي خدای دې په قهر د باچا اخته کړه ښځې دې ټولې به زلاله دښته کوي روژیم نه څو ځل مې ور وړوه په اخره باندې اکلي خبر نه دا دې ذلیله ما تا ته چې لاړ شي چاته وړوندې کونډې وګوره کومې کمزوري خلک یې راوګوره نو ته په کوڅو کې اوس پردو کورونو کې جینکو ته ګورې ښه ده که نه څه دا راغلې وه د دوی کله چې کله مېلمانه راغلې وه ډېره بوډۍ وه ډېره کمزورې وه که نه لکه یو وخت یې په چلکۍ وه د کیلي او بله بیخي چې کوم لکه مطلب په کټ کې وه که نه او قبر ته یې مخه کړې وه نو ما یې ورلینده کېږي خو ما چې بنظیر دا یو قسط یا دوه قسطه ویل دې لپاره راغلي وم په خدای به شي وبتا وي په قلار کښېنه ما ته هغه بل وي سلطاني راته یې وې چې وروره دې ځي او په پردو ورونکي ګوري پېغلو ته اوس څه وکړئ وي بوډیاګانې چې کومې وي ستاسو خپې خو چري په قبر کې دي دا لړکه او دې ته خو ډېر غټ ژوند پاتې دی ته ما ته ده ووایې کمینه خو د هغه افسرانو ته پته ولګېده نو څه وکړئ چې زما په خدای یقین لکه هغه انوسې دی راشه بچي راشه دا انوسې دی راشه ستا د نیا لپاره دلته راغلی یم چې د بېنظیرو پیسې وشي که ونه شي بېنظیر دا دروغ وایي نو څه دا د بابا شي خور به شي زه ورځي ما چې د بابا شي راشي توکل یم وایي دا خدای ده خدا خلاص کمینه ما ته پته نه دا رزیل دی نیا یې یادو دا د بینک دی دا زمونږ ځمکه خرڅه کړې ده هلته مې ښودې دې کومه زراعت کمینه ما ته پته راغله دا به ورته ویلې چې ورګه ځوه سواله به ته درکړم
ما ته پته را تا په دې کې کمیشن وې 18,500 روپۍ دي او ما ته دام پته تا به ورته وي چې نو دونې 18 نو به ما نه راکړې او 9,500 به تاسو والې دا تا راغونډې کړي دا څه کار دی پولیسي یو وینګه مکه دا سکا دالې دي نیولې دي که نه چې څونه بدرنګې خو هم دې بدرنګه ګوره جي که زه خبره وکړم دا د پیغلو لپاره زه کوم چې دا بوډاګانې پسې پسې چې داسې ځوانان دا پیسې والي ستا را سوچ چې کوم دی که نه دا په دې دور کې نه چېري دا غریبانان خلک دي او داسې وخت راغلی چې ګرانه ګراني ده دا د غریبانانو حق دی چې سبا مري چې پړې خو داره ماندي که نه چې یو دوه وخته روپۍ خو ته میلو شي بچا خوراکې ګرم ته دې پرېږده زه سره به زه وروسته ګورم د کوډې مخې ته تاسو پوره د غویمه سره جوړه کړې ده چا دا څه کار دی دا زرانه ما درته ما وایي چې ته وګرځه پر علاقه کې چې کوم غریبانان خلک دي نو د هغوی په لیست کې نومونه ولیکه چې زه ولر بېنظیر پیسې راغلي دي سم شه دا د غریبو خدمتګار دا راغلي نو خو کېږي که نه زه خو ویلې یم پوره جنکوټه ناستې تا پناه کوي وایي تاسو دې وخت یو Ama!